خوست کې د وچې او تازه مېوې هټیوال او کسب لرونکي د اسلامي امارت له لوري د مالیاتو معافیت غوره ګام ګڼي. وایي مخکې له دې په اړونده برخه کې زیاتې ستونزې درلودې. د دغه ولایت د تازه مېوې دوکاندار رحمت الله وایي د مالیاتو معافیت د کسب لرونکو د ګټو په زیاتوالي او کوچنیو سوداګریو ته د هیوادوالو په هڅونه کې ډېر ګټور ثابت شوي. مالیات معاف کول دي، مالیات معاف شوي دي، له دې وجې ګمرکاتو کې مالیه نه اخیستل کېږي او د میوو ریټ نرخ ارزان شوی دی. همداشان میوجات چې دي د خپل د افغانستان تولید دی، له دې وجې هم زیاتره ارزان دي او په مناسب قیمت سره ټول ولسونه کولی شي چې واخلي. ولی او حیات ګل په خوست ښار کې د میوو پلورلو هټۍ لري. وایي له هغې وروسته چې امیر المؤمنین له لوري یو فرمان کې په هغو کسبګرو او هټیوالو چې 2 میلیون افغانۍ پلور لري مالیه پرې معاف شوي، په کاروبارونو کې ډېر ښه والی راغلی. شکر الحمدلله د تیر کار په نسبت سخت کال بیخي صحیح په سیستم نه روان ده. مارکیټ بیخي ګرم دی. خوست خلک یعنې موږ زیات خریداري کوي. مارکیټ چې موږ دا ډېر ښه دی. بازار به بیخي ګرم ده. ما دکان خو چې ده کنه اصلا ټول د وچې میوې ده. هر شی لکه چارمغز سو، بادام سو، چڼې ممی سو، نو ټوله وچه میوه دلته میلاویږي هر رقم. الحمدلله کارونه بیخي ښه دي، ښه خوندور دي، نو ریټونه هم ارزانه دي، کارونه هم خوندور دي، نو کارو کې څه فرق نه ده راغلی. هغې وروسته چې د علیقدر امیر المؤمنین د فرمان له مخې هغه هټیوال او کسبګر چې په کال کې تر 2 میلیون افغانۍ پلور لري مالیه اخیستل معاف شوي. ورسره سم د کسب لرونکو د ګټې وټې په زیاتوالي او کوچنیو سوداګریو ته د هیوادوالو هڅونه زیاته شوي چې ورته مهال یادګام د هیوادوالو لوري هم د تود هرکلي سره مخ شوی.